ان شارټ لرنینګ کورس پارت 7 د ان شارټ د زده کړې کورس ومه ویډیو ده، اخري ویډیو ده. تیره ویډیو کې مونږ خبره کړې وه په حرکتي ویډیو باندې، چې مطلب په یو ویډیو کې به تصویر په حرکت څنګه راولو چې د تصویر یو قونج نه بل قونج ته ځي او د بل قونج نه د بل قونج ته بیرته راځي. مونږ په تیره ویډیو کې په همغه خبره کړې وه. په نن ویډیو کې په دې خبره کوو چې مونږ 8 یا 9 لس تصویرانه په خپل ویډیو کې اچولي او د تصویر د انیمیشن حرکت سټایل به مونږ څنګه ورکو. ګورئ تاسو سره دغه ویډیو پلی کوم، دغه ما سره څو تصویران دي، ګورئ ساده په ساده بدلیږي. صحیح ده، کوم انیمیشن سټایل پکې نشته. ګورئ ساده په ساده بدلیږي، یو پسې بل راځي بل پسې بل راځي. نو اوس مونږ چې یو تصویر خلاصیږي بل تصویر شروع کیږي، دې لپاره مونږ سټایلونه څنګه برابرو. صحیح ده، نو ګورئ لاندې تاسو ته ښکاري د دوه تصویرانو منځ کې دغه سپینه ټاکه تاسو ته ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ، تاسو ته به ګورئ دغسې آپشن را واوړي. نو ګورئ چې تاسو غواړئ دې پسې چې کوم تصویر راځي هغه دې کومه سي. صحیح ده، نو ګورئ اوس په دې باندې کلیک کوئ، ګورئ دغسې دې ختمه شي. صحیح ده، دغسې دې راشي ورپسې، نه دغسې دې راشي فرض که، نه دغسې دې راشي. صحیح ده، او بره سپیډ دی چې مثال 1000 راشي، ګوره تیز بدلیږي. صحیح ده، چې څومره د اخر ته وړې نو سلو به بدلیږي. صحیح ده، او دلته ګوره که په دې باندې کلیک کړئ دغسې به تاسو سره ختمیږي. صحیح ده، نو دا ګوره زه اوکې کوم، دا شروع کومه ویډیو. ګوره اوس نو موږ سره په دغه ډیزاین سره دا بل تصویر راوغوښتو. صحیح ده، بیا په دې ځای باندې کلیک او دې بل اوس ډیزاین انتخاب و. صحیح ده، نو مخکې مونږ د بل لپاره دغه ډیزاین انتخاب کړی. صحیح ده، دغه ډیزاین که غواړئ ټولو تصویرانو ته هم دغه ډیزاین ورکړئ، نو ګورئ بره تاسو ته ډبل ټیک مارک ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ، بس ټولو ته به هم دغه اپلای ټو آل، ګوره ټولو باندې به دا اپلای شي. صحیح ده، که چیرې تاسو کراپینګ کوئ چې هر سم تاسو کوئ او غواړئ چې په ټولو تصویرانو په ټولو ویډیوګانو باندې دا اپلای شي. صحیح ده، مطلب تا یو تصویر راواغست، تا سره لس تصویرانه په دې ویډیو کې دي، تا یو تصویر کراپ کو د 6 اندازې ته د یوټیوب سایز ته کراپ کو. ګوره دغه ویډیو د ما سره صحیح ده، دا ما کراپ کو. صحیح ده، چش لپاره یوټیوب سایز ته، یا فرض که د بیکګراوند ما انتخاب کو. صحیح ده، دې لپاره ما لاندې دغه بیکګراوند انتخاب کو. نو چې غواړئ ټولو تصویرانو ته هم دغه بیکګراوند انتخاب کړئ، ګورئ دغه ډبل ټیک مار عرض کې تاسو ته چې راغی، بس داسې فکر وکړئ چې دا په ټولو باندې دغه عملیه اجرا کېږي، نو بیا به اپلای ټو آل باندې کلیک کوئ. صحیح ده، نو که اوس ته غواړئ چې دغه انیمیشن د ټولو لپاره اپلای شي، بس په دې باندې کلیک کړه اپلای ټو آل که، نو ګورئ اوس موږ سره به ټولو ته هم دقه اپلای شي. صحیح ده، ګوره دا هم دغسې ختمیږي، اوس راځه دا هم دقسې ختمیږي، دا هم دقسې ختمیږي، ګوره ټول به هم د یو ډیزاین ته راشي. صحیح ده، او که غواړئ چې نه داسې دې نه شي، ګوره دغه غشي نشان ما تاسو ته ښودلی، په دې باندې کلیک کړه، بیرته به خپل عادي حالت ته راشي. ګوره دا یو به همغه خپل حالت کې او نور به ساده حالت کې. صحیح ده، بیا به تاسو په دې ټاکې باندې دوباره کلیک وکړئ، چې څنګه په دې باندې کلیک کړو نو ګوره دلته نور آپشن دي. صحیح ده، دا دی. صحیح ده، دغسې دې بدل شي، نه دقسې دې بدل شي، یا فرض کړه دقسې دې بدل شي. صحیح ده، یا دغسې دې بدل شي. بس هر یو تصویر تاسو خپل خپل ډیزاین بیا دې ځای نه ور اچوئ. صحیح ده، ګورئ دقه شی شو، بیا راشئ دې ته مثال دقه شی شو. صحیح ده، به دغسې تاسو کوم یو سټایل خوښېده بس ټولو ته دلته ورکولی شئ، او په تصویر باندې کلیک کړئ چې هر تصویر اندازه څومره کوئ. صحیح ده، اوس ګوره دا موږ سره 1.5 ثانیه ده. صحیح ده، دغسې که بیا تاسو وایئ چې د تصویر دا وخت لږ زیات شي، نو دغسې زیات کړئ، چاله کم کړئ، چاله لږ کړئ. صحیح ده، نو او که بیخي نه غواړئ چې انیمیشن ټرانزیشن دې پکې نه وي، بس بیا په دغه ځای باندې کلیک کړئ، ساده په ساده به بدلیږي او را بدلیږي. نو په دغه طریقې سره تاسو دې د انیمیشن حرکت تاسو بدلولی شئ. په ویډیوګانو کې تاسو که سټیکر یې ور اچوئ، دې ځای نه سټیکر یې ور اچوئ، که فلټر د تصویر بدلوئ، دې ځای نه راشئ، په دې فلټرو باندې کلیک کوئ، دې ځای کې دا نور تاسو ته ما ټول ویډیو کې ښودلي وو. صحیح ده، نو ټول همغه آپشن د همغه حساب کتاب دی، یوازې ګورئ په دې تصویر باندې کلیک کړه، دغه ډیوریشن باندې تاسو کلیک کړئ. صحیح ده، ګوره 3.5 ثانیې دی موږ سره دا د دې تصویر دا ویډیو سایز. صحیح ده، نو که غواړئ تاسو دا زیات کړئ، مثال 10 ثانیې کې ډایرکټ 10 ثانیې کې اوکې کړئ، ګوره موږ سره دا تصویر دا د ویډیو مطابق 10 ثانیې شو. صحیح ده، که دې نه هم زیاتوئ، فرض که تاسو د تصویر نه 20 دقیقې ویډیو جوړوئ یا 30 دقیقې، تاسو دا لیکه کش کوئ تاسو، نو ډېر وخت ضایع کېږي. صحیح ده، نو بس په دغه ځای باندې کلیک کړئ، ورته دا 100 ثانیې کوي ماته، مثال 250 ثانیې کوي ماته. صحیح ده، په دې اوکې باندې کلیک کړه، دا اوکې کړه، نو ګورئ موږ سره تقریبا 4 دقیقې 15 منټه شوه. ګورئ همدغسې ورځئ ورپسې، په دې ځای نه بس تاسو ورله وخت برابر کړئ چې هر څومره تاسو اوږدوئ، دې ځای نه اوږدېږي. صحیح ده، او که غواړئ چې ټول تصویران د همدغه 4.5 دقیقې شي، بس اپلای ټو آل باندې کلیک کړئ، دا اپلای ټو آل کړئ. صحیح ده، بس خلاص
ګورئ موږ سره 33 دقیقې دا ویډیو وختله صحیح ده. هره ویډیو موږ سره هر یو تصویر موږ سره 4.5 دقیقې شو. نو په دغه طریقې سره تاسو دا سیسټم کولی شئ. او اخر اپشن راځو دې ته چې موږ ویډیو هر څه برابر کړو. اوس موږ به سیف کوو څنګه ده، موږ به دا څنګه سیف کوو. بره به د سیف اپشن باندې به کلیک کوئ. نو ګورئ موږ سره که په 1080 کې سیف کوو تقریبا 3005 MB کې موږ سره دا ثبتېږي صحیح ده. او که په 220 کې موږ سیف کوو نو ګوره 1540 MB به شي. که په 380 کې سیف کوې 490. او که غواړې نه دې سایز نه دې ما ته راښکته شي نو دلته ولیکه 240 ټول نه اخري سایز 120 دی صحیح ده. 120 باندې کلیک کوئ. موږ سره 120 په 102 MB کې سایز چې که دې نه لږ پورته سایز تاسو ورته لیکئ نو 240 دی، به 380 دی، 220 به دې ځای کې تاسو بیا خپل اندازه ولیکئ چې تاسو په کوم سایز کې ثبتول غواړئ. خو ښه سایز موږ سره 220 یا هم 380 دی. بیا به تاسو په دې سیف باندې کلیک کوئ او تاسو سره به چې کوم دی ویډیو سیف شي. نو دا و د انشاټ د زده کړې کورس وروستۍ برخه، وروستۍ ویډیو. په دې سره زموږ د انشاټ کورس پای ته ورسېد. په دې امید چې تاسو به انشاټ زده کړه را سره کړي او په انشاټ به تاسو پوه شوي یاست او په انشاټ کې به تاسو موږ نه ډېر څه زده کړي وي. تر بیا چې د یو بل اپلیکیشن د یو بل کورس سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. ښې شیبې، ښه وختونه.